السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یې. امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، نن زموږ ویډیو یو ډیره عبرتناکه کیسه ده. نو نن در سره یو ډیره عبرتناکه کیسه شیر کوم. د دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات د ټولو ناول تاسو ته در ورسي. دوستانو، په یو محله کې یو غل اوسیږي چې ټول عمر یې غلاګانې کړي وي. هم په دې محله کې یو مالداره سړی هم اوسیږي چې ډیر زیات مالداره وي. د هغه یو لور وي او یو یې ښځه وي. د هغه زوی نه وي. هغه ډیر زیات ارمان کوي چې خدای ولا زوی ورکړي، خو هغه لا خدای زوی نه ورکوي. دا غل فیصله وکړي چې نن د شپې به په دې کور باندې وروړم او د دې نه به غلا کومه. چې کله شپه شي او شپه پخه شي نو دا غل په دې کور باندې ووړي او چې څنګه کور ته وردن نشي نو د ده غوږ له څه خبرې راشي. دې کړکۍ خواله ورشي او هغلته کې خبرو ته غوږ کیږي. ښځه او خاوند خپلو کې خبرې کوي. خاوند ښځې ته وایي چې د لور دپاره یو ښه سړی وګورو او چې دا په نکاح کړو او د دې زر تر زره واده وشي. ښځه هم خاوند ته ووایي چې او ښه دې ویل، خو خاوند ورته وایي چې ما ته خو چېرته ښه سړی نه دی معلوم. ښځه ورته وایي ته خو هسې سهار مونځ له ځې وګوره چې کوم سړی څلوېښت ورځې یو شان مونځ له راشي نو هغه له به خپله لور هم ورکو او د خپل جیداد به ورپسې هم ولیکو، ځکه چې په دې دنیا کې خو زموږ نور څوک نشته. چې څنګه دا غل دا خبرې واوري نو په سهار باندې د ټولو نه تر وخته په جومات کې ناست وي. ویډیو به زه ډېره نه اوږدوم، همدغه رنګې څلوېښت ورځې پوره شي. په څلوېښتمه ورځ باندې دا غل د جینۍ پلار سره یو څو خبرې وکړي. نو د جینۍ پلار ورته وایي چې ته مونږ کره راشه، ما ته لا روټۍ کړې ده. نو همدغه رنګې دا سړی هغه دعوت قبول کړي او لاړ شي چې هغلته کې روټۍ وخوري. نو هغه سړی ده ته پوره کیسه وکړي چې دغه رنګې زه خپله لور داسې کس له ورکول غواړم چې هغه څلوېښت ورځې سحر مونځ له یو شان راشي نو زه به دې سړي له لور ورکوم. همدغه رنګې غل هم دې سړي ته پوره کیسه وکړي چې دغه رنګې څلوېښت ورځې مخکې زه ستاسو کور ته د غلا په نیت راوړېدلی وم او چې ما کله دا خبرې واورېدې نو ما مونځ شروع کو، خو ما ته دا احساس وشو چې د الله تعالی په عبادت کې څومره خوند دی هغه ما ته اوس پته ولګېده. او که ته اوس ما له لور راکې او که نه راکې هېڅ پروا نه کوي، زه ستا جیداد او لور ته نه یم غل. او د الله تعالی عبادت کې ډېره زیاته مزه ده. کله چې ما څلوېښت ورځې مونځ وکړو نو ما ته پته ولګېده چې د الله تعالی په عبادت کې څومره مزه ده. او زه نور ژوند په اسلامي طریقې سره تیروم. هغه سړی ډېر زیات خوشحاله شي او د خوشحالۍ نه د لور ورکړي او دې خپل زوم جوړ کړي او ټول جیداد ورپسې هم ولیکي. او دا سړی غلا ټول عمر دپاره پرېږدي او اسلامي طریقې سره ژوند تیروي او همهغه جینۍ د ده ښځه شي او جیداد ورته هم ملو شي. نو دوستانو، دا وه زموږ نننۍ خوندوره کیسه. امید لرم چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دارنګې خوندورو کیسو نه خبر شي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.